تازه او د خوښۍ خبر. د افغانستان اسلامي امارت د افغانانو لویه او ستره غوښتنه ومنل. مجاهد وایي د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا لوی بند جوړوو چې هم اوبه مهار سي او هم برېښنا تولید سي. دا ځل پاکستان سم تباه سو. اسلامي امارت وایي چې تر افغانانو اوبه اضافه سوې نو وروسته به بیا نورو هیوادونو ته ځي. دا چې د کونړ د اوبو مهارولو پریکړه چا او څنګه کړې؟ پاکستان ولې تباه سو او یاد بند کله جوړیږي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د کونړ پر سیند یو بند جوړوي. د دغه وزارت د ویاند په خبره یاد بند به د 45 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري او 34,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند مطیع الله عابد په دې هکله وویل د اوبو او انرژۍ وزارت یو له لویو پروژو څخه د کمبیري بند دی چې دغه بند به د 45 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا ولري او 34,000 هکټاره ځمکه به خړوبوي او پریکړه سوې چې دغه پروژه د خصوصي سکتور له لوري بشپړه سي. ورته مهال د اسلامي امارت ویاند وایي چې د افغانستان د کورنۍ اوبو مدیریت د افغانانو اساسي حق دی او د مدیریت لپاره په هیواد کې لویو مالي مرستندویانو ته اړتیا ده. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه څرګندوي خپلې اوبه باید مهار کړو، که هغه په کونړ کې وي، فاریاب، فراه او یا هلمند کې وي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او باید له خپله حقه ښه کار واخلي او په دغه برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د جدي پریکړه کوونکي په توګه د نظام په سر کې دی چې له خپلو لومړیتوبونه یې ګڼي. د چارو ځینې شنونکي د اوبو او انرژۍ وزارت د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې د دغه بند جوړېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ارزښت لري بلکې د سیمه ییز باور د زیاتېدو لامل هم کیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې. د الله په امان.